د کهانې شروعات کیږي د یو امریکایي جهاز نه چې په هغه کې 3 پایلټان ناس وي چې هغه په یو میشن باندې ځي. په دې کې د پایلټ هارلډ ته پته ولګي چې په دې جهاز کې فیول ختمېدو والا دي. نو دې کې هغه د شاته مرګري ټونی ته وایي چې دا هتیار مونږ لاندې به وغورځو چې دې سره د دې جهاز دا وزن کم شي. نو دې کې دا ټونی د په فیصله باندې راضي شي او دوی سه بمونه لاندې خطا کی. دې نه پس دوی شاته نه د جین نیمه سړی نه تاسو کی او هغه ته وایي چې تا چا سره رابطه وکړو کنه. نو دلته ورته هغه وایي چې د جنگ په دوران کې زمونږ انټینا خراب شوې ده، د دې د وجه زه چا سره رابطه نشم کولی. نو اوس دلته هرالډ دوی ته وایي چې مونږ له څه فیصله کول پکار دي او هغه اوس وایي چې مونږ به دا جهاز د سمندر ته ورکوز کو چې دا غي نه پس په د امریکای آرمي زمونږ د بچکولو د پاره راشي. خو دوی ته پته نه وي چې دوی په کم سمندر کې کوزیدو والا وي، هغه پیسفیک اوشن وي چې دا غي د گہرای او د لمبای تر اوسه پورې چاته پته ونه لګیدا چې اوس دوی د جهاز سمندر ته راکوزي او دا جهاز چې څنګه د سمندر ته راکوز کی. نو هرالډ ته بهر روزي خو دغه دوانه مرګري انختی وي او دا جهاز چې څنګه خطت لو والا وي دوی سره دوی ډیر زیات یره کې چې مونږ خوده کې گیر شو خو لګ وخت پس اغیر اخلاص شي او دوی سره یو لایف بوټ وي چې هغه دوی کولو کې او هغه کې اوس کینی او دا درې وانه هغه شپه په کشته کې تیرږي. اوس چې څنګه سحر شي نو غیر چاپیره سمندر وي او هر طرف ته خاموشي، صرف د اوبو आवाज وي او صرف دا درې وانه په دې کشته کې ناس وي او دوی سره نه د اسکلو بوي او نه د خوراک د پاره سامان وي او دوی په دې سوچ کې چې زمونږ مرګري به زمونږ د بچکیدو د پاره راشي. خو په دې باندې ستېره دوه ولادي دا به مونږ ته په دې مخ کې کہانی کې پته لګي او لګ وخت پس دوی یو جهاز وویني چې دې کې هرالډ وایي چې اوس موږ له سکول پکاره چې دا جهاز والا موږ وویني. نو دوی خپل شرټ وباسي او هغه بره طرف ته لړکوي خو د دې د کشته ډیره زیاته وړوي د دې د وجې دوی نخ کاری او دې سره فلیر هم نشته ځکه چې دې سره کم سامان او هغه په جهاز کې سمندر گہرای ته لاړو. نو دلته هرالډ دوی ته وایي چې دوی زموږ تلاش کولو د پاره راغلیو خو چې هغه ته موږ ملو نشو نو دوی ته ودا لګیدلی چې موږ مړ شوي یو. اوس هرالډ دوی ته وایي چې موږ به د خپل سامانونه کم کو ځکه چې په دې کشته کې زم کم دی. نو دې کو دا دوه کسان بوټان وباسي او سمندر ته ورختا کی او هرالډ داسونه کی اوس دوی د اروس په اخوا د خوا باندې تیر کی خوشپراتلو والا دا او د دې لپاره ډیره مشکل شي په دې سمندر منځ کې شپه تیرول ځکه چې غیر چاپیره به تیار وي او دوی ټول ورځ کې سخوړلم نه وي او نه سسکلی وي. اوس شپه شي او د شپې په دوران کې هرالډ دوی ته وایي چې تاسو بس کې دا دوانه وته ډیر حیرانې سره وګوري چې د سره وبد کم ځای نه راغلي. دراصل د خپل بوټ کې امتیاز وکړي او هغه اوس کلی ځکه چې د سره د سکلو د پارو بنوي نو مجبورنه دا اوس کلی. او چې سحر شي نو هرالډ دوی ته وایي چې مونږ خاصم گیر شوی یو اوس په مونږ هغه سکو د ژوندۍ اوسېدو د پاره چې تر اوسه پورې چانی کړي ځکه چې هرالډ یو شاندار پایلټ هم وي. هغه دوی ته وایي چې د دې نه 900 میله لره یو جزیره ده او زمونږ د شاته 3000 میله لره ساوث امریکا ده او دغه جزیره ته راتلو د پاره زمونږ به هفته لګي. نو دې کې ورته ټونی و چې دا څنګه ممکنه ده یو هفته کې مونږ د لوګي او د تندې نه مړ شو. نو دلته ورته جین وایي چې مونږ په بو کیو او مونږ به کبا نیسو هغه بخرو په هغه به گزاره کوو او زلته دوی سجوګاړو کې یو تار جوړ کی او هغه د سمندر طرف ته ورختا کی چې یو کب ونیسو او لږ وخت پس دې تار پسې کب منخلی خو هغه تار وشلیږي ځکه چې دې ته خو پته نشته چې دی په یو سین کې نه بلکې په یو سمندر کې چې الته ارسنګ زناور شته او دلته ګرمیم ډیره زیاته وي او د دې ګرمۍ کمېدو د پاره جین دی وبو ته ورټوب کی. نو دې کې هرالډ د په دې حرکت باندې خوشاله نشي ورته وي چې په دې وبو کې شار کم کې دی شي او زر تر زر د بوټ ته راوخیږي او اوس وخت تیریږي او دومره بهنت نه پس هم دوی یو کب اوننیو او زلته رټونی تندم زیاتیږي او هغه چې سمندر د وبو ګورو ناغو د دې د سکلو فیصله وکي او هغه چې څنګه سینو دې کې هرالډ درې ورته وي چې د سمندر د وبن ممکن دي او دا به تار دنه نه ختم کی او د ټونی حالات هم ډیر زیات خراب وي او زلته هرالډ سره یو پنسل هم وي او هغه په دې کشته باندې یو نقشه جوړ کې واغان اندازو لګي. نو هغه وایي چې مونږ د جزیرې نه 900 میله لري یو او هرالډ وایي چې د هوا په ذریعہ باندې به مونږ هغه ځای ته ضرور رسو او زلته دوی سه جوګاړو کی او دوی چې دا کوم جیکټ یا چولی وي د دې نه دوی یو لنګر جوړ کی او دا د سمندر طرف ته ورختا کی چې دې سره دوی ته د هوا پته مو لګي او هغه طرف ته د کشته روانه شي. او زلته هرالډ دا سوچ کوي چې د وخت تیرولو د پاره مونږ به یو بل سره غب شپ لګو او دوی دلته د هسي مزاق خبرې کوي او خپل زړې کہانی یو بل ته وایي چې دې سره د ماحول خوي او شپه شي او د شپې په دوران کې دوی چې د خوشاله خبره دا و چې په دوی باندې باران شروع شي او دوی چې دا باران وویني نو ډیر زیات خوشاله شي ځکه چې د ډیر وخت نو بم نه ویسکلي او دوی دا باران ډیر زیات انجویم کی. خو د هر تیارې نه پس رڼا راځي او هغه رڼا د دوی د پاره مصیبت راوړي او د ډیر وخت نه دی خوراک هم نه کړي او جین کوشش کوي چې یو کب ونیسم. نو دې کې ته هرالډ وایي چې اسه فضول کوشش کوي. نو دې کې جین یو چاکو باسي نو دې ته هرالډ وایي چې زردا چاکو کې د کوغلټه کې درنه دا بوټ ولګېدو نو زمونږ لپاره ډیر مشکل جوړ شي چې دې کې هغه دا چاکو یو شان په دیوبو کې وایي او دې کې هغه په چاکو باندې سو وخی. نو دې کې جین وایي چې ما تخکاری ما دا بوټ وخو. نو هرالډ ورته وایي چې چاکو رونه باسه ما غزه کې پرېدا چې دې کې هغه دا چاکو څنګه روباسي. نو موږ څه ګورو دوی د یو شارک بچی نیولې وي چې هغه د وبو نه روباسي او په منځ یې کټ کی او پاسل کې
کې دوی ته 14 ورځې پس خوراک ملو شو او هغه د شارک دا بچي کچا خوړل شروع کی چې هغه سره دوی ته لګي انرژي ملو شي او اوس دوی ډیر زیات خوشاله وي ولې چې ډیر وخت پس خوراک وکړو او دوی لګیا یو بل سره خبرې کوي چې په دې دوران کې دوی زهل چلووري او دا د دوی لپاره د خطرې یو غنټي و ولې چې الته شارک راغلی وي اصل کې دوی چې دا کم شارک کټ کو دا غي ویني پسې دوی راغلی وي خو هغه دوی ته سونه وي او دا غزنه واپس لاړ شي چې دې کې دوی ډیر زیات یره کوي او دلته وته هیرال ویل چې دا یو پیسفیک اوشن دی چې دلته د دنیا د ټولو نغړ زناوران په دیو بو کې دي او اوس وخت یریږي او دوی سره سره خوراک هم ختم شو او په دې باندې هغه سروزه بیا راغله او دې کې اچانک ټونی وای چې ما سولیدل او هغه سیده طرف ته ګوتونی سو هغه وی چې یو جزیره ده چې دې کې جین را پاسې وګورو نو الته سمني او دا هر څه د لوګي د وجه کیږي او په دې دوران کې جین ټونی ته و چې ته د خپل تمانچه مال راکا او هغه د تمانچه ولې غوړ دا ټونی ته پته نه ویني دې کې ورته جین وای چې چپ کینا او هغه یو مرغې ولی او دې کې هیرال دی وبو ته ور ټوپ کې دی مرغې پسې چې دې کې ټونی او جین د لری نه وویني چې یو شارک را روان وي او هیرال ته پچغو شي چې زر روخي جدي کیشته ته لری نه شارک را روان دی چې دې کې هیرال زر روخي جی او هغه شارک د دې د کیشته د لاندې تیر شي چې دې سره دوی د خوراک ملو شي خو د دې دماغي حالت خرابېدو والا وي او دې کې ټونی د تمانچې نه د ګولې وباسي او بوته ورختا کی ځکه چې هغه وی چې موږ یو بل ته نقصان ورونه رسو نو یو ورځ هیرال لودوي او هغه چې را پاسي نو دا دوانه مودوي نو دې کې هغه را پاسي دوی دوانه تړي غوسه شي ورته وي چې تاسو لما کم اورډر درکړو تاسو ولې هغه نه فالو کوي نو دلته ورته جین چې دلته دای سشتم نه او دلته ټونی هیرال ته وی چې دا څنګه جزیره ده چې نه را رسی نو دلته وته هیرال وی چې ما کوم نقشه جوړ کړو هغه زما خیالي نقشه وا او زه پوره شور نیم چې دا جزیره به الته وی او کنه نو دلته ټونی ډیر زیات غوسه شو هغه ته وی چې ستاسو وجه مونږ دلته گیر شو چې تا مونږ په بل طرف راوستو او د دې د وجه ته فیولم ختم شو نو دلته هیرال خپل غلطي ومني ورته وی چې دا هر څه زما د وجه شوی دی او هغه د دوی نه معافي وغواړي او اوس د هیرال ذهن ته یو آیډیا راشي هغه د خپل بوټانو باسي او هغه وشلې چې لاس سزې جوړ وي او هغه دوی ته وی چې مونږ به د دې په ذریعہ باندې دا کشته مخ کې بوزو خو دلته د دې حالات ډیر زیات خراب وي یو په ګرمي وي او یو سره د خوراک سني او تند په بیل وي او چې دوی به عمر سی او کنه او سو وخت پس اوریز راشي او باران شروع شي چې هغه کې ډیر غټ توپان په دې سمندر کې راشي چې دې سره د دې دا وړه کشته او ډېدو والا وي او دلته د یاره خبره دا و چې ټونی له لامبوم نه ورتله خو هغه په سچل باندې ځان نیولې وي او دوی سره چې کم سامان او غم د دې طوفان د وجه دوی نه لاړ شي او چې څنګه سحر شي نو دوی په دې کشته کې ډیر به حاله پراته وي او دلته د هیرال معافي بیا مغواړي او هغه چې ما ته نه چې دومره مشکلات سامنے به مونږ کوو خو دې کې هیرال را پاسي هغه چې مونږ اوس ډیر مخکې راغلی یو او دې کې جین او ټونی دا وبو کې لاس وهل شروع کړي چې سره د کشته مخکې روان شي او دوی سره دې کې لګه حوصله پیدا شي او دې یو شاندالاس وخیو د کشته مخکې روان وي په دې کې 2 ورځې تیر شي او اوس په دوی کې طاقت هم نه د مخکې تلو او دې ډیر به حاله په دې کشته کې پراتی او زه دې درېوانو امید هم ختم شوی نو دې کې هیرال وی چې د تند نه خره چې د سمندر د وبوس کا مړ شم نو دې کې ټونی ته بیا څه په نظر راشي او هغه درېوانه وی چې دا زمونږ وهم دی او دا درېوانه چې وګورو نو هغه پرشتیا یو جزیره وي چې دې سره دوی دا ویني نو ډیر زیات خوشاله شي او دوی دا لاس وهل شروع کی چې دا کشته مخکې راولي او دوی چې پزماکه باندې خپکی دي د یو سکون سا واخلي او د دوران کې دوی یو جومبړی ویني شل د دی ور روان شي او کہانی په اخره کې مونږ ته پته لګي چې دی 34 ورځې په دې سمندر کې تیر کړي او په اخره کې مونږ ته پته لګي چې دا یو رښتیا کہانی و چې په دې باندې دا مووی جوړه شوی و او د سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ